تازه خبر خو دا ده چې یو ځایي سرچینې تولونیوز ته تایید کړې ده چې د پاکستان د رژیم لخوا نه د افغانستان د خوست ولایت په ځینو عام ولس باندې بیا ځلې بمباري کړل شوې ده. دا داسې حال کې ده چې د پاکستان له لوري رالیږل شوي استازي هم تېره ورځ افغانستان ته رارسېدلي دي او دا خبر هم د افغانستان حاکمرانو حکومت تایید کړی دی. له یوې خوا نه د پاکستان رژیم په داخل د پاکستان کې تقریبا د تیلو د ډیزلو د نشتون له کبله او د قیمتونو د لوړوالي له کبله د کابینې نه نیولې تر عادي اولداره پورې تنخواګانې کټ کړي دي او تقریبا د 1 لیټر تیلو قیمت تر 400 کلدار پورې رسیدلی دی. بیا بل لور ته جنگ غځول پر دې معنا دی دا پیغام ورکوي چې دغه جنگ د یو چا پر پلمه او بهانه او پر دسیسه او پشتیباني باندې ترسره کیږي، ځکه چې یو مملکت د تیلو پیسې ونه لري هغه د توغندیو پیسې له کوم ځای کوي. یو مملکت چې د ډیزلو د پټرولو پیسې ونه لري، خپلو مامورینو ته تنخواګانو پیسې ونه لري، هغه بیا د تیارو تیر له کوم ځای کوي. هغه د توغندیو، هغه د مزایلو، هغه په فرضي کرښه کې د سربازانو د جګړې اکمالات له کوم ځای نه کوي. دا واضح او مشخصه خبره ده چې دغه جنگ سرچینه د افغانستان سره د پاکستان پر هغه خاصه کړي کې د ځینو مملکتونو فرمایشات ترسره کوي چې دا په دې کارونو فعالیتونو سره په لوی لاس باندې د افغانستان عامولس او د پاکستان عامولس یو اوږدمهاله جګړې ته ورټیله کوي او د دوو مملکتونو ترمنځ نامني، بدبیني او د ملتونو ترمنځ د اختلافونو سبب ګرځېږي.